هماغه ورور مولوي سردار محمد پوښتنه کوي په فتوحاتو کې چې د امارت د بیت المال لخوا کوم شیان په هغه وخت کې زما لاسته راغلي وي نو زه دا شیان اوس چاته تسلیم کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا. ګرانه وروره دا داسې نه دی چې د غنیمت د امارت په وخت کې تا ته شیان راغلي د بیت المال که د امارت له طرفه سي که هغه تر دې مخکې د نورو حکومتو له طرفه د هر چا چې شی په لاس کې وي هغه به خامخا هغه چاته چې امیر د دې وخت وي او خصوصا بیا داسې امارت لکه اوس چې هغه پر شریعت هم برابر دی او هغه طالبان هم دي، هغه علما هم دي، هغه بزرګان هم دي چې زموږ پر افغانستان باندې بیخي د ډېره وخته څه چا تصور هم نه و کړی د داسې حکومت و د داسې امارت راتګ. نو دا ستا خو دا چا چې ورڅخه وي غاړې بندې دي خامخا به امارت په ځان خبروي چې په ځان یې خبر کړي. هغه مخصوصې شعبې هم دغه ته لري، هغه مخصوصې شعبې چې دغه د خلکو سلا وي، هغه د دې قومندانانو د ولایتو والا د هر چا سلا وي هغه نمره کوي په هغه خلکو پسې لیکي. دغه هم لري دا خلک. نو که چیرې د خپل د وطن والي ته یا د خپل وطن هغه کونی اردو ته هغه خبر ورکړي نو هم هغه بیا دا خبر ورکړي خامخا. نو بیا دې د حکومت خامخا خبر کړي ورته تسلیم دي چې د ټولو خلکو غاړې په دې باندې دي، د هر چا څه چې وي خامخا دې د حکومت خبر کړي. وروسته دې حکومت ته بیا که دی غواړي یو ماشین یې په کار وي دوه یې په کار وي بیا دې حکومت ته عریضه وکړي چې زموږ کور ته زموږ طرفو ته غله راځي یا موږ هغه مشکل لرو یا موږ بیریږو یا څنګه دی. نو هغه بیا که هغه په اجازه سلا ورکړل د هغه حفاظت هغه ساتنګه کولی چې هغه د ځانه سره او دا چې شرعي حکومت راشي دا خو بیا بیخي لازمه ده. د هر چا چې ورڅخه یې دا ګناه ده دا خلک په ګناه اخته دي چې دا سلا یې و دا شیان نه ورتسلیموي یا خلکو په خاوره کې اوس هم پټ کړي دي ځان تر نورو ښه بولي چې زه داسې مسلمان یم زه به بیا څه کوم. نو تر دغه اخوا ته به راسي د خپل مسؤلیت خو د غاړې واړوه باره خو د دغه حکومت مسؤلیت که بیا د دغه حکومت مسؤلیت بیا هغه د دوی خپل مسؤلیت د دوی چار څه پکوي اوس د دوی په شرعي طریقه یې استعمالوي. که چیرې حکومندان تا باندې ښه ګمان و چې دا حکومندان ته ورکړم نو امارت اسلامي ته یې پوره تسلیموي خو هغه نه کړه تسلیم هم ستا غاړې خلاص وي بیا خو د هغه ګناه ده. نو الله پاک دې وکړي چې دا زموږ په خبرو پوره پوهېدلي یاست. والله سبحانه اعلم.